او دی حجاج بن یوسف یو ظلم نو کړی د ډیر ظلمونه کړیو. عبد الله بن زبیر چې دا د زبیر بن العوام رضی الله عنه زوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم د باره کې ویلیو چې د هر نبی او خاص دوسی حواری او زما دوست ګره دا زبیر بن عوام دی. دا د دزبیو او مور چې وا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها چې دا د دې زویو د اسماء رضی الله عنها. وای دا عبد الله چې عبد الله بن زبیر دی په مکه کې ځان خلافت جوړ کړي او د حجاج بن یوسف په سره راغلی په حمله وکړه او د خلک ولا څه شهیدان کړه. د عبد الله بن زبیر ونیو او چې کله ونیو وای دی عبد الله بن زبیر خپل مور پسې جواب ولېږه اسماء بنت ابي بکر پسې چې مور می خبر کې چې مور راش چې کله وای مور رااله وای عبد الله بن زبیر ویل چې د نور خلک جدا شي مور ته می په خو کې خبره کوم. وای مور ته ویل چې مورې دا ظالم دی حجاج دا راغله ما ته وای چې ابد دې ظلم کارونه کې څه چې زویم دا به منې او یا دې وښنه ما څه وکما. وای اسماء بنت ابي بکر ورته ویل رضی الله عنها چې هغه مؤمنه زنانه وه او د ابو بکر رضی الله عنه لور وه. وای دې ورته ویل چې بچې عبد الله د زمري یو ورځ ژوند د ګیدړ د سل کاله د ژوند نه غوره دی. غوره د غیرت زندګي وکړو د الله نه فرماني چې ته ونه کړې. وای عبد الله بن زبیر ورته ویل چې قسم په الله مورې همدغه فیصله زما ووایي. او دې حجاج بن یوسف د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه راوسته او د پخې نه راځوړند که او دا شهید که 3 ورځې عبد الله بن زبیر ځوړند و تر دې پورې چې بادونو له دا بدن وچ که. 3 ورځې بعد حجاج بن یوسف ویل چې مور ورته راپرېږدئ. وایي چې کله مور راله اسماء بنت ابي بکر وایي دې ته داسې کتلې او بیا ورته ویلې چې اما نزل الفارس عن فرسه و دا شهسوار اوس هم په دې خپل اسمان سور دی یا ظالمانو چې مړم که نور د څه غواړئ بس راکوزې کوئ نو. وایي د هغې نه پس حجاج راغی او دې اسما ته یې ویلې چې یا بنت صدیق یا بنت ابا بکر یا د ابو بکر لوري یا د صدیق لوري کیف صنعت بابنک د زوی سره مې څنګه کار وکوئ. وایي اسما رضی الله عنها ورته ویلې چې افسدت علیه دنیاه وافسد علیک آخرتک. وایي تا خو زما د زوی دنیا خرابه کړه شهید دی که دا منم خو لیکن زما دې ستا آخرت ګوره تباه نو دې ډېر ظلمونه کړي د حجاج بن یوسف دې سعید بن جبیر چې دا ناشنا تابعي و د قرآن مفسر و دا دې ظالم شهید کړی و. سعید بن جبیر رحمه الله پسې دا ګرځېده. سعید بن جبیر به کله یو ځله لاړ هلته به پناه واخیستله کله بل ځله کله بل ځله اخر په مدینه منوره کې په یو کور کې د پناه واخیستله یا دا کور والا شیطاني وکړه خو لیکن حجاج خبر شو چې سعید بن جبیر دا په فلاني کور کې دی. عسکر یې پسې ور ولېږل. کله چې دا عسکر راغی سعید بن جبیر رحمه الله ناس ته تلاوت کوي د قرآن. وایي دې اسپیو د عسکر ورته ویلې چې یا سعید قسم په الله چې ما ته ډېر ګران دی خو لیکن دا شی ظالم دی بېدینه دی دا دې وجنې ته داسې وکړه وتښته او زه به یم چې ما نه دی لیدلی. وایي سعید بن جبیر رحمه الله ویلې چې زه به د دې ظالم نه تر څو پورې پټېږم او څونه به د دې ظالم نه زه ځم. وایي دا یې ونیو او بېوته د حجاج بن یوسف مخېله. وایي هغه ورسره ډېرې خبرې وکړې ورته ویلې چې ته سعید بن جبیر وایي نه ته شقیم بن قصیر یې وایي بدبخت دی د قصیر زوی د جبیر زوی نه وایي. وایي سعید بن جبیر رحمه الله ورته ویلې چې زما پلار په دې نوم باندې ښه پوهېده چې ماله یې ښه ده ستا نه هغه بیا ډېر ښه پوهېده چې ماله کې ښه ده. وایي بیا یې جلاد ته ویلې د حجاج بن یوسف چې ورشه او دا سعید بن جبیر بوزه او مشرق ته دا څټ واړه او څټ یې ووه. چې کله دا خبره د وکړله وایي سعید بن جبیر ویلې چې ولله المشرق د مشرق باچهي د الله رب العالمین سره دا څنګه تاسو د بې ګناه مسلمان وینه تویوئ په مشرق باندې. وایي بیا د جلاد ویلې حجاج بن یوسف ته چې داسې آیت یې ویو وایي مغرب ته دا څټ واړه او څټ یې ووه. وایي بیا سعید بن جبیر رحمه الله ویلې چې ولله المغرب د مغرب باچهي د الله سره ده څنګه ته بې ګناه مسلمانان وژنئ. وایي بیا یې ورته حجاج بن یوسف ویلې چې یاره په دې ځمکې راڅمله وه او دا سر تې ووه. وایي سعید بن جبیر رحمه الله ویلې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله وایي د دې ځمکې نه مې پیدا کړې وایي په دې ځمکه کې به تاسو بېرته ښخ کړمه او قیامت په ورځ به تاسو د دې ځمکې نه بېرته راوباسمه. د دې باچهي هم د الله سره ده څنګه تاسو په دې باندې د بې ګناه مسلمان وینه تویوئ. وایي دا چې کله روانه وو سعید بن جبیر رحمه الله وخندل. وایي دې حجاج ورته ویلې چې ولې دې وخندل. وایي سعید بن جبیر رحمه الله ویلې چې ومې خندل په دې باندې چې اللهم غر هذا الفاجر حلمك یا الله دا فاجر دا ظالم چې دی ستا صبر دوکه کلی دی ته څه نه وې او دا لګې دی ظلمونه کوي دا نه وایي چې زه ښه کار کوم او یا الله زه چې مړ زما نه پس ګوره د ده په لاس باندې د بل بې ګناه مسلمانینه توی نه کړي یا الله چې زه مړ کړم زما نه پس دا شی مردار کړه مړ یې کړه. وایي سعید بن جبیر رحمه الله یې بوته او یو څادر یې ورته خور کړه او په هغې باندې دا حلال کړه ډېره وینه د ده نه لاړه
وای کله چې دا شهید ک وای د دینه پس په حجاج ابن یوسف باندې تبي ولګېدلې د مظلومینه خواسي نزي دا مظلوم چې لا اله الا الله وای مسلمانی تا د دینه توکل الله رب العالمین باندې ته پوښتنه چې کلمې ول پیلا او تا ولینه توکل ولې دې توکل نو د الله رب العالمین سره به څوک زور نشي ویلې چې را دا دسه او دا دسه وای حجاج ابن یوسف باندې تبي رااله او کله چې به وسترګې پټکلې خوب به کو وای دی به ویلې چې هذا سعيد مالي ولي سعيد خذوا عني سعيد وسترګې چې به پټکلې دا چغې به والی چې دا سعيد دی سعيد زما سره څه کار دی او زما دا سعيد ونی سي سعيد مې وای چې کله برای خلک وته ویلې چې سعيد کوم دی چې ته چغې وای وای قسم په الله چې زه ودشم وسترګې پټکم د سعيد بن جبير سره تور یو ما وای داغینه پس وای دا مردار او دې حجاج ابن یوسف عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د شهید کړو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا په عرفات کې راکوزیده او دې ظالم یو عسكر له پیسې ورکړې وي او ته ویلو چې په نيزه په زهر کې ووا او به عبد الله بن عمر پی ووا وای دې دا نيزه په زهر باندې ول عرفات ته چې کله درا کوزیده په خکه دا نيزه لاړه وای دا غره حجاج ابن یوسف عبد الله بن عمر ته ویل چې دا چا دا کار وکړ وای عبد الله بن عمر ته ویل تا ونی لید وای ما هو ونی لید وای تا وک ظالم کنه تا وای دا کار وکړ دا غینه پس عبد الله بن عمر مریض او دغه د وجه نه به دا شهید شو ډیر صحابه کرام د شهیدان کړي او ظلم یې کړو نو په کوم مرګ باندې رب العالمین دا ملک